یو صبر نه مننه مجلس شروع کوو. د مجلس د شروع لپاره به محترم منشي صاحب اجنډا ستاسو حضور ته ولولي، بیا هم ټول ستړي مه شئ، په خیر راغلی، هر کله راشئ. تشکر، مننه قدرمن رئیس صاحب جناب عزتیار صاحب او همچنان جناب عزتیار صاحب د ښه راغلاست وایو د سفر نه. درنو سناتور صاحبانو، خویندو او ورونو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د 18 تقنینی دوره دریم کال اتمه جلسه یک شنبه د 1400 کال دوره د میاشتې 15 نیټه اجندا د کلام الله مجید د څو مبارک آیتونو تلاوت، د ملي سرود خپرول، آزاد بحث د نصاب تر بشپړېدو پورې، د کار د قانون د طرح په هکله خبرې اترې د عامه هوساینې کمیسیون له طرفه، دعایه او د نن ورځې د غونډې پای. بله صاحب او همچنان د محترم لومړی نایب صاحب قدرمن عزتیار صاحب گزارش ده د روسیې هیواد د مسکو غونډې گزارش او د فرانسه گزارش. بالکل. یک شنبه 15 عمل سال 1400 آجندا تلاوت چند آیت مبارک از کلام الله مجید، پخش سرود ملی، بحث آزاد الا تکمیل نصاب، بحث روی طرح قانون کار از طرف کمیسیون محترم رفاه عامه، گزارش محترم نایب صاحب اول مجلس جناب عزتیار صاحب که از سفر کنفرانس مسکو و فرانسه بخیر بازگشتن و خوش آمدید میگم تشریف آوریشانم. البته گزارش از ایران است و در آخر دعایه و ختم جلسه امروزی. حال از قاری صاحب نصاری تقاضا میکنیم که با تلاوت آیت چند از کلام الله مجید مجلس ما را آغازگر شوند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب كل أمورنا بالخير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. تشکر، جزاک الله قاری صاحب. د تخنیکی همکارانو نه هیله کوم چې د افغانستان اسلامی جمهوریت ملي سرود نشر ته وړاندې کړي. تشکر، مننه د تخنیکی همکارانو نه او همداراز د قاري صاحب نه. تر څو چې نصاب پوره کیږي آزاد بحث کې کوم خویندو ورونو چې برخه اخیستي هغوی ته وخت ورکړئ. تشکر جناب رئیس صاحب. محترم مولوی صاحب منصف. شکر. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب رئیس صاحب، معاون صاحب، منشی صاحب، سناتور صاحبا و همه حاضرین در تالار و با عرض سلام و ادب حضور همگان، به دو سه موضوع اشاره کوتاه میکنیم. در اول جناب رئیس بازم در ارتباط به پروسه صلح نظر ما است که قرار است که
کنفرانسی که در کشور ترکیه دایر گردد. در این قسمت نظر ما و خواست ما سیاسیون افغانستانی است که با یک آجندای واحد در این کنفرانس اشتراک بکنند. اگر اینها با آجنداهای متفرق و متشتت اشتراک میکنند، بر علاوه که خدای ناخواسته همو جایگاه خودی از اونها پایین میاد، جایگاه دولت افغانستان و مردم افغانستان در اینجا پایین میاد. بنابراین در اینجا با یک آجندای واحد متفقاً شرکت بکنن و در مقابل مخالفین صحبت‌های قاطع داشته باشند و با تواضع، فروتنی و شکست نفسی فکر میکنم این صلح به دست نمیاد. زیرا از شیوه طالبان چنین معلوم می شود که اونها به این فکر هستند که ما یعنی به زور افغانستان را که از گرفتیم و از نزد امریکایی را خلاصش کردیم. البته به نظریه خودی از اونها یک فکر دیگری دارند. بنان تا که بالا از اونها فشار وارد نشود، تا که با اونها از طرق ممکنه ای که امکان دارد با امو شیوه های مختلف صحبت نشود، فشارهای ملی و بین المللی بالایشان نباشد، حامیانشان بالایشان فشار نبیارن، اونها وادار به صلح نمیشن. و این سیاسیون ما هم که اشتراک میکنن برای هیچ کدامی از اینها اونها خیرخواهشان نیستن، کدام چراغ سبزی برای از اینها نشان نمیتن. اگر یا به این فکر باشن که در آینده طالبها بیاین و برای ما که از نقش میتن در امو قدرت که اونها سعیم میشن، اشتباه است. اونها که بیاین اونمون نظر سابقه ایشان است، بجوزی که پسان به اثر فشارها نظرشان تغییر بکند. موضوع دوم جناب رئیس، مکاتب شروع شده در سر تا سر افغانستان، اما مشکلات معارف کما فی السابق باقی است. وزارت معارف چندین بارها مسئولینش صحبت کردند که ما کتاب چاپ کردیم، ولی متاسفانه باز هم امو شاگردا به دکانا مراجعه میکنن، کتاب خریداری میکنن، اصلا هیچ چیزی وجود ندارد. و همچنان در قسمت تشکیل هم مشکلات وجود دارد، در قسمت تعمیرات هم مشکلات وجود دارد که وزارت انکشاف دهات هم که تعداد بسیار از مکاتب اونها اعمار کردن و با دسترس معارف قرار دادن. متاسفانه باز هم اکثر شاگردان حتی در مرکز در فضای باز که اینها مصروف پیشبرد امو درس‌های خویش هستند. دکتر صاحب انورکلی هنریار. تشکر جناب رئیس صاحب، اداری هیئت ډیرو قدرمنو سناتور صاحبانو، ډیرو قدرمنو د دارالانشام کارانو، قدرمن مطبوعات، سهار مو نیکمرغه. هیله لرم چې ښه ورځ مخې ته ولرئ. لومړی له هر څه جناب رئیس صاحب، د کوچیانو ملي ورځ ډیر قدرمن کوچي هیوادوالو ته د زړه د کومې نه مبارکي وایم، او هیله لرم چې په افغانستان کې په واقعیت سره هر تبعیض ته نه ووایو او د یو واحد ملت په صفت په افغانستان کې ژوند وکړو، او کله چې موږ ملي یووالی وایو او ملي یووالی په عمل کې تطبیق کړو. مسئله دیگه جناب رئیس صاحب، اول خب تاسو ته د ننګرهار قدرمن خلکو ته او د افغانستان ټولې میرمنې ښځې ته تسلیت وایم. هغه پیښې چې په ننګرهار ولایت کې وشو، متاسفانه تیر کال او سږ کال د شروع کال هغه کالونه و چې په افغانستان کې د دښمنانو لخوا زموږ مدني فعالان، خبریالان او ښځې په مختلفو عرصو کې چې فعال وو خپل ځانونه له لاسه ورکړل، او خاصتا ننګرهار ولایت د هغو ولایاتو نه ده چې په هغې کې ډېر تلفات لرو. د واکسیناتوران وژل او د پولیس وژل چې په تیر هفته کې وشول، واقعا د صحي کارکوونکي وژل یعنی جنگي جنایت او ډیر شدید بشري جنایت ده، چې په دې کې واکسیناتوران هغه کسان دي چې ټولو خلکو ته خدمت کوي، هغوی ته دښمن دوست نه ده. هغوی د پولیو د واکسین د تطبیق لپاره
ټول ماشومانو مسؤلیت درلود. شاید په هغه کې د طالبانو ماشومان د داعش ماشومان هم واکسین شوي وي، لیکن متاسفانه نن یو بل رقم دښمن سره مخامخ یو چې هغه بېغرضې بېګناه ښځې او خاصتا زموږ صحي کارکوونکې هدف نیسي او هغوی وژني، او هغه پولیسه ښځه چې هم په ننګرهار کې خپل ځان له لاسه ورکړ. د ټول شهدا د روح ښاد وي. زموږ غوښتنه دا ده بیا هم نړیوال سازمان او هغه هیوادونه چې افغانستان سره اړیکې لري چې خپل غږ نور جدي پورته کړي، او خاصتا د نړیوال سازمان امنیت شورا چې داسې وژنې او داسې هدفي وژنې واقعا د وړ نه دي. موږ د جنګ قربانیان ډیر ورکړي دي او اوس متاسفانه چې د سولې په پروسه کې یو موږ د سولې قربانیان ورکوو. کنفرانس استانبول امیدوار هستیم که کنفرانس باشه که یعنی در پروسه صلح یک نتیجه خوب مثبت را به خواست مردم افغانستان داشته باشه. من هم خواست و تاکید می است که کسانی که از زیر چتر جمهوریت یا نظام جمهوری اسلامی افغانستان در این کنفرانس شرکت میکنند باید یک صدای واحد داشته باشند، واقعیت های عینی افغانستان در این کنفرانس به جامعه جهانی بیان کنند و صدای مردم افغانستان باشند. صدای زنان افغانستان، صدای اقلیت های دینی و مذهبی باید در این کنفرانس جدی گرفته شود که متاسفانه کنفرانس مسکو کنفرانس بود. از یک طرف خوشبختانه که معاون صاحب اول در اوج شرکت داشتن، ولی تعداد کم زنان یا یک زن بر نمایندگی از مردم افغانستان و همچنان نبود هیچ نماینده از اقلیت های دینی و مذهبی در اون کنفرانس بود. آرزو داریم، تقاضای ما است، جدا تقاضا میکنیم تا که در کنفرانس استانبول کمبودی هایی که در کنفرانس مسکو بود باید مد نظر گرفته شود. در اینجا به واقعیت های افغانستان توجه شود، به صدای قربانیان جنگ در افغانستان توجه شود تا ما بتانیم یک دستاورد بالاخره از این کنفرانس ها برای مردم افغانستان برای صلح دائمی در افغانستان داشته باشیم. این که جنای مقابل ما یا طوری که مولوی صاحب منصف گفتن چی فکر می نظر دارن، نظر خودشان است، ولی واقعیت های عینی افغانستان باید در مد نظر گرفته شود. جامعه جهانی که 20 سال قبل در عرصه های مختلف بر افغانستان سرمایه گذاری کردند، در راستای حقوق زنان، اقلیت های دینی و مذهبی، بازسازی، مسائل مختلف اینا سرمایه گذاری کردند، ولی امروز نادیده گرفتنش توسط خود جامعه جهانی واقعا خیلی نگران کننده است و مایوس کننده است. تشکر. تشکر ناریا صاحب. شاغل انجینر صاحب محمد خان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، محترم اداري هیئت، ټولو سناتور صاحبانو سلام او ورځم په خیر. جناب رئیس صاحب، مسائل خو ډېر دي، خو دا د ترکیې د کانفرانس مسله جناب رئیس صاحب په فعلي شرایطو کې 4-5 طرحې د موږ سیاسیون، د سولې شورا، ارګ او مختلف احزاب 4-5 غږونه لري او هر غږ ځان ته طرحه لري. د کرزي صاحب یوه طرحه ده، پرون شپږو احزابو ځان ته پیوستون اعلان کو یا یو ځایوالی اعلان کو، ځان ته طرحه لري، او د ارګ ځان ته طرحه ده، د سولې شورا ځان ته طرحه ده، حتی داسې اورېدل کېږي چې کېدای شي د ولسي جرګې هم ځان ته طرحه وي. دا هر څه چې دي د رقیب یا د مخالف یا د دښمن په زرنده کې د اوبو اچول دي. که دلته یو واحد غږ پورته نه شي، زه تعجب په دې کوم تاسې پرون به د محیب صاحب کنفرانس اورېدلی وي، که د دې سیاسینو هدف دا وي چې اشرف غني له ارګه ووځي. اشرف غني خو په واضح او صراحت باندې اعلان وکاوه چې په 2 میاشت، 1 میاشت، 3 میاشت، هر وخت چې تاسې غواړئ انتخابات وکوئ او زه به کاندید نه یم.
دا طرح داسې معلومیږي جناب رئیس صاحب چې د اشرف غني و د ارګ خبره نه ده بلکې د نظام د چپه کولو مسله ده که نظام یې وارې بیا چپه سو هغه څه چې نه لرو د جهاد د کامیابي په وخت کې چې په افغانستان کې موږ څه درلودو د هغه اوس عشر هم نه ده پاته بلکې یو کمه فیصدي نسته خو دغه شیان هم له منځه ځي او بیا به جنگونه وي بیا به خانه جنګي وي بیا به کور په کور ښار په ښار باندې پاچاهي وي جنګ به وي وروسته له 15 کلو به بیا دغسې یو د بن کانفرانس د انقرې کانفرانس او بل کانفرانس وي رئیس صاحب که تاسې هیئت اداري خاص ډول که د استاد صحت ښه وي خدای دې صحتمند لري په دغه رابطه داسې کار سوی وای چې د نظام چپه کول یو مفهوم لري چې په وار وار ویل سوي هم دي او د اشرف غني مخالفت بل مفهوم لري که د اشرف غني مخالفت بیا خو د هر څه ته آماده ده لرې کېږي د تاسې په خوښه لرې کېږي انتخابات وکوئ نظارت یې هم تاسې وکوئ جامعه جهاني دې وکوي د نظام په چپه کولو کې د هیچا خیر هم نشته بل طرف ته ناقي لکه څرنګه چې منصف صاحب وویل هنریار صاحب وویل دا خلک طالبانو ته نږدې کېږي کله که طالبان راغلو شاید اولین ساتول یې د دوی په سر باندې وي زه نه پوهېږم چې دا سیاسیون له دې ملکه څه غواړي که دا نه کېږي دا ملت را بیدارول پکار دي په دې رابطه باندې اجتماعګانې جوړول پکار دي دا حقوقدانانو د دغو خلکو جناب رئیس صاحب که نه کېږي یو اجتماع او اجماع جوړه کړی په هر حال زه خو د هیئت اداري خاص ډول د تاسې او د استاد رول په دې کې ډېر مهم بولم کمې ورځې پاته دي خدای وکړي له یو واحد غږ له واحدې طرحې سره هغه څه چې د افغانستان د خلکو په نفع او د سولې د راوستو په لاره کې ممید واقع سي داسې یو طرحې ته ورسېږو مننه خوشحاله اوسئ تشکر مننه جناب انجینر صاحب ښاغلی استاد طیب عطا بسم الله الرحمن الرحیم جناب رئیس صاحب اداري هیئت او د ټولو سناتور صاحبانو په اجازه جناب رئیس صاحب زه یو څو پیشنهادات لرم اول پیشنهاد زما د الکترونیکي تذکرو په برخه کې دی جناب رئیس صاحب دا په 14 ولایتونو کې موږ دغه مشکل لرو هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان تابعیت ولري هغه باید الکترونیکي تذکره واخلي او الکترونیکي تذکره په دې خاطر ده چې د کاغذي تذکرې کومې ستونزې او مشکلات شي دا جناب رئیس په الکترونیکي تذکره کې باید رفع شي دلته ډېری مشکلات دا دي چې په ولسوالو کې اکثره مامورین تقریبا د 20 کال نه را په دې خوا یا د هغې نه مخکې اکثره بېسواده مقرر شوي د خان په ځای باندې جان لیکلی دی د ثواب په ځای باندې تواب لیکلی دی دا مشکل جناب رئیس صاحب په ټول افغانستان کې دی کېدای شي ډېری وکیلان او مشران ترې خلاص شي خو موږ ډېر په مشکل باندې اخته یي هره ورځ 15 شپږ اووه او 10 موکلین راځي که په دغې رابطه باندې تاسو ته چا کومه طرحه وړاندې کړي عمل خو پرې نه دی شوی که پرې شوی تاسو ما ته وښوئ موږ لاړ شو ساپتیوال نفوس ته هغه مو لېږي الکترونیکي تذکرو رئیس ته هغه مو لېږي کونړ ته کونړ ولېږي ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه بېرته کور ته راشو دا جدي مشکل دی جناب رئیس صاحب 6 میاشتې مخکې ما ویلي وو د الله دپاره په دې باندې یو غور وکړئ دویم جناب رئیس صاحب دلته موږ نه موکلین کار غواړي په هفته کې موږ 2 ورځې لرو یو د یکشنبې ورځ ده او بله د چهارشنبې ورځ ده زموږ خو په تلیفون باندې کار نه کېږي تر څو یو تر وزیره نه یې تللی 2 بجې 2:30 بجې وزیر راځي او 4 بجې پاڅي ټول 2 وزارتونه دي او ریاستونه دي دا په 2 ورځو کې جناب وزیر صاحب موږ ته مشکلات دي موکلین د موږ نه کار غواړي که دا ورځې زموږ 3 ورځې شي زما په نظر باندې زموږ مشکل به رفع شي بل مخکې ورته جناب سناتور صاحب اشاره وکړه موږ د افغانستان په ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې ویاړو چې د افغانستان د لیش لیز ځمکې حفاظت او ساتنه یې د خپلو سرونو او وینو په بدل کې کړې ده نظام زموږ نظام دی د نظام نه موږ دفاع او ملاتړ کوو خو زما په نظر که څوک د انتخاباتو خبره کوي نو په دې وخت کې کله انتخابات کېدی شي انتخابات باید هغه وخت کې وشي چې الکترونیکي تذکرې توضیح شي او د دې لپاره ډېره ښه طرحه دا ده چې چا 13 کاله عمر پوره کړی
د 18 کال نه چا کم عمر وي دته دې ورکړي کاغذي تذکره، 18 کاله عمر چې څوک پوره کړي دته دې ورکړي الکترونیکي تذکره. که موږ د انتخاباتو خبره کوو، موږ تاسو 2 دورې انتخابات ولیدل. جناب سناتور صاحب تم په یو ډله او په ټیم کې اول خو تاسو انتخابات ونه منل. په دویمه دوره کې چې دی مثلا په 10 میلیون افغانانو کې چې کوم د زموږ رئیس جمهور 15 لکه رایې وړي، مقابل جانب دغسې، نو کله زمینه برابره ده چې اوس رئیس جمهور به په دې وتوانېږي چې په 3 میاشتو کې به انتخابات وکړي، نو د دغې موږ طرفدار نه یو. ښاغلی حنفي صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. مجلس ماب رئیس صاحب اجازه معاون صاحب ته د سفر ښه راغلاست وایي، په خیر دې راشي. منشي صاحب او ټولو قدرمنو سناتور صاحبانو، خویندو او ورونو، زموږ سلامونه قبول کړي. رئیس صاحب د دانشاه او معاونین په تالار کې حاضرو عزیزانو ټول ته خپل احترامات تقدیموم. رئیس صاحب محترم، په نن شرایطو کې دغه د ترکیې موضوع ډېره ګرمه ده. انجینر صاحب محمد خان هم خبرې وکړې، مولوي صاحب هم خبرې وکړې. زه هم د دوی د خبرو په تایید سره پر دې سیاستوالو غږ کوم چې دا خو هغه پرون طالبان دي چې دوی ورسره جنګېدلاست. دوی ول دا ښه خلک نه دي، دا ظالمان دي، ناروا دي. ولاړاست په بن کې هلته یو پرېکړه وکړله، د هغه په اساس مې دوی نه پرې کړل، نن یې نتیجه دغه شی شو. اوس د ګردو در مخ بیا دوی ورځغلي د هغو سره لار جوړوي، یا پاکستان یا بل ځای سره. دې طالبان څخه هغه خبرې نه دي هغه پرون چې دلته په زرو په لکو انسانان د خاورو لاندې شو، په دښتو کې لیوان و سپیان وخوړل. ته یې اوس څنګه په کوم اساس ورځي؟ او بله خبره دا ده چې زه د انجینر صاحب خبره تاییدوم، موږ د نظام د دفاع لپاره، موږ د کوم شخص دفاع نه کوو دلته. موږ په هېڅ وجه نظام نه غواړو چې څوک یې متضرر کړي. هر څوک چې د دې نظام د ضرر دپاره کار کوي، هغه زما په نظر افغان نه دی. که څوک افغان وي د دې خاورې دغه زموږ نظام یوه پلاچپه شو، دغسې دې بیا نوې تجربه نه اخلي. هغه پیغمبر علیه السلام یو حدیث شریف دی، وایي که زما امتي 2 واره د یو غارې سره مار وچشي، هغه زما د امته نه دی. دغه امتحان خو موږ تېر کړی دی. زما پر دې عزیزانو غږ دی چې د یوه تروبین غږ وکړي، یوه تره د ځانه سره یوسي، پر یوه تره باندې کار وکړي. دا چې هر یوه تره جوړوي، کرزی صاحب بله تره جوړوي، بل څوک بله تره جوړوي. نو دغه رئیس صاحب په وخت کې، کرزي صاحب په وخت کې چې کندهار ته دی لا نه و داخل شوی، موږ یو ملا صاحب ورته راوستی، وزیر د صحت عامې و، ده قبول نه کوي، امریکایان یې نه غواړي. نو اوس خو هغه خلک کرزی صاحب هم پېژني، اشرف غني هم پېژني، هغه ډاکټر عبدالله هم پېژني، عطا محمد نور هم پېژني، دوستم هم پېژني، دا د مسعود ورور هم پېژني چې هغه اوس پاکستان ولاړي. هغه خو ناولاده خلک نه دي، دا خلک پېژني. دوی به په کوم اساس دا فکر کوي چې طالبانو سره پر دغه لار زه ولاړ شم، طالب به ما پرېږدي؟ زما خواهش د ټولو نه دا دی چې د یوه چتر لاندې وغږ وشي. که د ارګ تره د افغانستان د نظام دپاره وي، د افغانستان د خلکو د ملت په ګټه وي، په ټولو دې هغه تره تایید کړي. که د بل دوست تره د افغانستان د نظام د ملي ګټو دپاره وي، هغه تره دې تایید کړي. اما که دوی فکر کوي چې زه پاکستان ته ورځم، پاکستان ته تسلیمېږم، بیا ما پرېږدي، دا هغه انجینر صاحب خبره ده چې اول تبر به د په سر باندې ولا که اول شپه دی په افغانستان کې تېر کړي. دا زه دوی ته په اطمینان وایم، دوی دغه غلامالي اوس نه کوي. دا به په هغه وخت کولی، په بن کې به دغه طالبان نه پې کولی. دوی طالبان یو ملا محمد دي 4-5 نفره دي چې دا مړه شي، بس نور خیر و خیریت وي. هغه وخت به دا په قدرت کې شریک کړي، نو موږ د دې بدبختۍ شهیدان نه وای. اوس زما خواهش دا دی چې ټول ملت د یوه چتر لاندې پر یوه تره باندې یو پیشنهاد وشي، او هغه تره د افغانستان د ملت لخوا تایید شي، او ولاړ شي ټول سیاسیون دې ورسره ولاړ شي، پر هغه تره باندې کار وکړي چې موږ په آینده افغانستان کې یو داسې سوله ولرو چې د ټولو افغانانو دپاره یو رنګ سوله وي، د ټولو افغانانو دپاره د منلو وړ سوله وي، د ټولو افغانانو د مال او د ناموس د سر ضمانت پکې خوندي وي. شکر، سلامت، خیر. ډېره مننه. تشکر جناب هاشمی صاحب. بحث آزاد حنفی صاحب معذرت میخوایم. بحث آزاد به پایان رسیده. حالی تشکر برادر عزیز جناب منشی صاحب.
درې خبرې دلته مطرح شو، غواړم په دریو موضوعاتو مختصر ستاسو په نمایندګۍ البته د اطلاعات په نمایندګۍ خپل نظر څرګند کړم او جمعبندي وکړم. اول دا چې د الکترونیکي تذکرو ستونزې او مشکلات مربوطه کمیسیون به تعقیب کړي او د مربوطه کمیسیون سره به هغه سناتور صاحبان چې په خاص ډول استاد صاحب کومه ستونزه که لري ورسره شریکه به یې کړي. مونږ ته کومه طرحه چا نه ده راکړې، که احیانا کومې طرحې ته ضرورت شو، فشار ته راوړلو ته ضرورت شو د مشکلاتو د حل دپاره، مونږ سنا مجلس په عام او په خاص ډول کمیسیون به په دې رابطه ستاسو په خدمت کې واوسي. غږ به مو دای مربوطه مسؤلینو ته چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او تر څو چې مشکلات ته د حل لار په عمومي شکل او جدي شکل نه پیدا شوي نو قیودات د لږ نرم کړي تر څو د خلکو ستونزې حل شي. یو هغه کتبي او کتابي ستونزې دي چې مامورینو نه پیدا شوي دي په وخت او زمان سره او زموږ ستاسو کلیوال او دهقان خلک بېسواده خلک هغه وخت کې نه دي اصلاح کړي. واقعا ستونزه ده او زه باور لرم چې جمهور رئیس مربوطه ریاست ته خپل صلاحیتونه سپارلي دي د قانون له مخې نه او ورسره څنګ کې مربوطه ولایتي امرین او ریاستونه هم دا کار کولی شي. په هر لحاظ کوم ستونزه به تخنیکي کمیسیون به سره تعقیب کړي. زموږ همکارۍ ته د هیئتداري همکارۍ ته ضرورت په خدمت کې وو. بل بحث د وزارتونو د ورتلل او هلته د دوه ورځو کې د خپلو موکلینو د ستونزو په رابطه د هغوی سره بحث کول او پیشنهاد دا و چې دا د 3 ورځې شي. په دې به انشاءالله فکر وکړو. یو ورځ به په کمیټې رؤسا کې د پارلماني چارو وزارت محترم مسؤلین راوغواړو تر کومه حد او توان چې موږ کیدای شو د سناتور صاحبانو مجموع کې د ملي شورا ستونزه حل کړو. موږ به انشاءالله ورسره شریکه کړو. خو دغه یو پاکټ کیدای شي چې دا ورځ ساعت لږ اوږد شي او یا درېیمه ورځ ورته وټاکل شي. مهمه موضوع چې سناتور صاحبانو ورته اشاره کوله هغه د صلح موضوع د ترکیې کنفرانس و او په ترکیې کنفرانس کې د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د سیاسیونو اشتراک و. ګورو ورونو دوه جهته دي. یو جهت حکومت او د افغانستان خلک او د هغه څوک چې دیموکراسي او نظام یې منلی ده او د جمهوریت چتر لاندې کار کوي. یو دا جهت ده، یو جهت طالب ده. کله چې د مذاکراتو بحث کیږي نو یو جهت سیاسیون شوي دي چې هغه سیاسیون چې پرون د نظام په راس کې وو یا د نظام په منځ کې وو یا د نظام په اړخ کې وو خو په کابینه کې کار کړی یا والي دی یا وزیر دی یا مشر د ملک پاتې شوی هغه نو د سیاسیونو برخه ده. اوس نو 3 زاویې شوي دي. لکه څنګه چې انجینر صاحب محمد خان زموږ استاد ټول مشر ویلې بهتره او معقوله خبره همدا ده چې کله د ترکیې کنفرانس جوړیږي او یا مسکو ته کاش کې او آینده کې چې هر ځای ته ځي د دغه ځای نه او د دغه هوا او فضا نه چې لذت اخلي او همدې دیموکراسي او ولسواکۍ دوی پنډ کړي دي او غټ کړي دي. د دوی نه خواهش دا ده چې دوی په یو مسیر او یو قدم لاړ شي او د نظام د بقا په خاطر د نظام د چوکاټ د ساتلو په خاطر د یو بل سره همغږي شي او دغه 15 شپږ لس 2 یو 3 طرحې چې دي مخکې دي نه چې د ترکیې کنفرانس ته ځي دوی باید خپل منځ کې سره همغږي شي او د ملت او د خلکو او د نظام او د خپل خاورې په خاطر او د دې د حفاظت په خاطر یو معقول او بهترین نظر او طرح وړاندې کړي چې پای کې د ټولو خیر. دا یو بحث دا زموږ تقاضا ده دا چې جناب انجینر صاحب محمد خان مشخص د هیئتداري او مان او د جناب استاد ته اشاره و د دوی نه تقاضا وکړه په دې رابطه دا 2 کلو کې موږ خاص د الله د رضا لپاره تلاش کړی ده او تلاش کوو. په هر طرح کې خلک خپل ځان ګوري، موږ د افغانستان کې ګورو او زموږ دې خبرې ته ژمن یو چې هر طرح کې پیشنهاد میشه دوستای ما خود میبینن، اقارب میبینن، ما افغانستان میبینیم و این به خاطر مردم افغانستانی گپ میزنیم، به خاطر بقای افغانستان گپ میزنیم. ما بازم با او تعهد خود استاد هستیم که هر طرحی که پیشروی ما میاین و به نمایندگی از شما سناتور صاحبا وعده میدیم به شما که ما هستیم یا معاون ما هستن یا هیئتداری ما به نمایندگی شما که میرن ما افغانستان میبینیم، ما مردم افغانستان میبینیم، حیثیت و عزت افغانستان میبینیم. هیچ وقت به شخص و افراد و تنظیم و گروه ترجیح نمیدیم و این تعهد ما است به خداوند و به شما و به او انشاءالله وفادار هستیم. راځم
په همدې کې یو بل بحث ته که چېرته د نظام د ړنګ بحث نه وي او د نظام سره د دښمنۍ بحث نه وي یو څوک چې د نظام په راز کې زه ستاسو سنا رئیس کړی یم تاسو رئیس کړی او تاسو ما نه خدای نخواسته خفه یې او یا راسره جنجال لري او یا غواړئ چې په دغه شیوه چې زه ستاسو ریاست مخکې وړم دا م خوښ نه وي او زه تاسو ته ووایم چې وروره جنجال راسره مه کوئ مهرباني وکړئ خپل یو مشر وټاکئ چې هر څوک ده ځکه تاسو مشر کړی یم تاسو یو مشر وټاکئ په همدغه لاره چې زه م وټاکلی یم په دې انتخاباتو او هر کله چې ټاکئ سبا یې ټاکئ که 2 ورځې بعد یې ټاکئ که یو میاشت بعد یې ټاکئ د دې نه معقوله او اسانه لار به کومه وي چې موږ ووایو چې نه یو ځل دا نظام او دا چوکۍ ړنګوو دا چور کوو ځکه دا تجربه موږ لرو او بیا د هغې نه وروسته به خپل مشر ټاکو د هغې نه وروسته به بیا نجار او دغه راولو انجینر چې دلته ډیزاین جوړ کړي نقشه جوړه کړي بیا د سر نه بله نورې چوکۍ جوړې کړي زما 2 پیغامه دي یو پیغام دا ده چې یو د دوستانو ته پیغام دا ده چې راځئ د ملک د خیر لپاره د احساساتو نه تیر شو معقول او هغه طرحې او پیشنهادونه چې د افغانستان او د ولس په خیر یې هغې ته غوږ ونیسو که رښتیا هم هدف په دې ملک کې د بدلون وي او چوکاټ او نظام ساتلی او په دې ملک کې د بدلون وي خو څوک چې په راز د نظام کې د هغه ته وایي راځه 6 میاشتې بعد انتخابات کوو 3 میاشتې بعد انتخابات کوو زه بالکل په انتخاباتو کې سره اشتراک نه کوم د انتخاباتو نظارت دې خپله وکړه نړیواله ټولنه دې وکړي صرف غواړم د انتخاباتو د لارې نه د انتقال د قدرت ته ترسره شي ټوپک او زور او د کوتک د لارې نه ترسره کېږي د دې نه بهتره لار څه ده هر خور ورور او هر سپین ږیری ولسي خلک یو که چېرته د دلته منډه ناست وی ویلی چې نه بس تر څو چې زما وخت پوره شوی دی او زه انتخابات نه منم نو بیا به موږ او تاسو ویلي وای چې یاره شاید دې کې څه کومه خبره وي د صلح د معانې دپاره د صلح د بربادۍ دپاره څه کومه خبره وي اوس خو جلاتماب ولسمشر د ولسمشر ټیم ټول نظام ټول خلک چې هغه څوک دا غواړي درته وایي چې راځئ هر وخت تاسو آماده شوئ نړیوالې ټولنې او افغانستان خلکو راځئ انتخابات ترسره کوو نو د دې باوجود هم موږ ووایو چې یا دې دلته نظام لغوه شي دا یا د حکومت پرېښودل شي یا د موقت نظامونه راشي یا د په عنوان باندې په یو کوڅه په بله کوڅه ګرځو زه فکر کوم دا د افغانستان په خیر بحث نه ده دلته د افغانستان د خلکو د یووالي ضرورت ده او زه ستاسو په نمایندګۍ هغه خلکو ته دا اطمینان ورکوم چې دا خوب مو نه رښتیا کېږي مطمئن اوسئ دلته د دې وطن بچي د وطن دپاره کار کوي اوس افغانستان هغه افغانستان نه ده تاسو ګورئ پرون د یو فکر او د یو عقیدې خلک چې د یو برنامې لاندې د افغانستان د بقا او استقلال دپاره یو ځای قرباني ورکول خو د چوکۍ په خاطر یو بل باندې میزایل شاټ کول نن چې فکرونه هم سره جدا دي خو د چوکۍ په خاطر د مظاهراتو د لارې نه بدلون غواړي نن دلته وطن بدلون کړی دلته آګاهي راغلې ده دلته ځوانان خلک خویندې ورونه په دې اوس پوهېږي چې بدلون څنګه راشي نو زما خواهش دا ده چې هر څوک چې په هغه فکر کوي چې هغه 10 کاله 20 کاله 10 کاله پخوا و افغانستان اوس هغه افغانستان نه ده افغانستان ترقي کړی افغانستان مخې ته ځوانان لري مخې ته خلک لري او دا بدلون په دغسې حالت کې غواړي چې هغې کې د افغانستان د خلکو خیر وي نو زما خواهش به د ټولو هغه دوستانو دا وي چې شر مه خوښوئ منظم لاړ شئ طالب د افغانستان د غوښې نه د افغانستان د هډوکي نه یو هډوکی دا صحیح ده چې 20 کاله مو یو بل سره جنګ وکړو وروڼه دي یو بل سره پخلا کېږي ناست دي هم د مذاکرات د همدې دپاره دي په دوحه کې دغه د ازمن او ستاسو ټیمونه د همدې دپاره ناست تر څو دغه جنجالونو ته د 20 کلن یا 20 کلن جنجال ته د حل لار پیدا شي د دې حل لار پیدا کولو لپاره یو معقوله باعزته د حل لار پیدا شي که دا څوک مسکو ته ورځي که خدای ناخواسته دوی د اړخ نه بېعزته کېږي خفه کېږي تاسو ته به اوس زیار صاحب د مسکو ګزارش درکړي د برداشت وړ نه ده خو دا چې دا څومره برداشت په خلق په خپل ځان باندې مني دا په دې معنی نه چې کمزوري دلته یو نظام پروت ده دلته یو حالت شته نو دا د کمزوري بحث نه ده دا د هغې تعهد بحث ده چې د خپل ولس او خدای سره خلک وي چې موږ صلح ته ځان رسوو او صلح د الله تعالی حکم ده دریم او اخري بحث مې دا ده چې دلته نظام موجود ده هغه خلک چې خیالي طرحې لري که چېرته په ډایلوګ او بحث را نه شي ډېرې طرحې کاغذونه خلکو جوړ کړي دي نظام د نظام بچي د نظام خلک په نظام کې چې څوک اوسېږي دا به د خپلو وینو په بدل کې دا اوس قرباني ورکړي تاسو پوهېږئ دا څو کاله متواتر د دې نظام د اجرایي ریاست مرستیال هلته ناست نن زما او ستاسو سناتور د تاسو مختلف څوک په کابینه کې وي څوک والیان وي ناست دي د دې نظام بچي زموږ او ستاسو اولادونه په اردو پولیسو کې د دې نظام د بقا دپاره هر ورځ څو نفر قرباني ورکوي څونه شهیدان کېږي څونه زخمیان کېږي څونه اسیران کېږي دا سلسله روانه ده دا ځوان حرکت موجود ده چرت مه وهئ انشاءالله هېڅ مشکل به نه راځي خو بیا هم د دې په خاطر چې مغرور نه شو زما په سیاسیونو باندې په خاص کر جلاتماب جمهور رئیس باندې غږ دا ده چې کومه طرحه دې وړاندې کړې کوم اخلاص دې ښودلی سنا مجلس تاسو نه مشکور دي درنه مننه کوي او د افغانستان
د خلکو د صلح او آرامۍ لپاره چې څونه قربانۍ ته ضرورت وي څونه صلح لپاره تلاش کولو ته ضرورت وي تاسو خپل اخلاص او مینه وښایئ تر څو ستاسو په وجود کې ستاسو په قیادت کې دې وطن ته سوله راشي. بحث ازاد همدلته پای ته ورسېده. اوس به محترم معاون صاحب اول د مسکو د فرانسې گزارش مختصر وویل، هغې نه وروسته به جناب رئیس کمیسیون رفاهمه او همکاران یې دلته راشي تر څو قانون وړاندې کړي. نه را دي شي اوس دې راشي په وړاندې کړي. بین بخیر گزارش وایي تاسو تر څو تاسو راځئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د جناب رئیس صاحب محترم منشی صاحب او ګرانو سناتور صاحبانو او خویندو ورونو په اجازه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هر څه نه مخکې به روح کل شهدای کشور عزیزم و حوادث اخیر درود میفرستم به روح شهدای حوادث اخیر مولوی صاحب عبدالصمد محمدی رئیس شورای علمای ولایت تخار، قماندان صاحب شریف الله خوستی قماندان قطع خاص پلیس ولایت بغلان و 4 نفر از همشیرهای ما که در ولایت ننگرهار شهید شدند و 2 نفر از مسئولین امنیت ملی که در ولایت کاپیسا شهید شدند و 1 نفر از علمای کلان که از ولایت پنجشیر و به همین شکل به تمام شهدایی که در حوادث اخیر جان خود از دست دادند درود میفرستم و به بازماندگانشان و خانوادهشان اظهار همدردی و غم شریکی میکنم. امیدوار هستم که پایان روزهای مصیبت در کشور ما باشه و یک راهی برای کاهش و ختم جنگ و خونریزی و برادرکشی و ویرانی در کشور ما دست و پای شود و امیدوار هستم که کنفرانس هایی که در آینده صورت میگیره یک راه را پیش روی مردم افغانستان قرار بده. مسئله دوم رئیس صاحب دارالانشا دکتر سمندری زنگ زده بود که فردا چیزا میان واکسین میارن به شورا و مادگی داشته باشین بخیر که سناتور صاحبا و اعضای دارالانشا کسایی که با مردم در تماس هستن از این واکسین استفاده بکنن. خدا بخواه که جلوی از این ویروس کشندم تا حد گرفته شد. سناتور صاحبا محترم جناب رئیس صاحب ما 2 هفته پیشتر کمتر دیگه تقریبا 12 روز پیشتر کنفرانس مسکو بود که شما در جریان هستین و با تعقیبش هم نامگذاری یک جاده در فرانسه به نام عامر صاحب قهرمان ملی افغانستان که به اوجه رفت. ما میخوایم که در رابطه با کنفرانس مسکو یک وضاحت و معلومات به خدمت اعضای مجلس بدیم. حتما از رسانه ها شنیدین. این کنفرانس در اصل کنفرانس 4 کشوری بود که به نام ترویکا معروف هستند که امریکا است، روسیه است، پاکستان است و چین است که اینا یک کنفرانس 4 جانبه را به نام ترویکا راجع به قضای افغانستان از چند سال پیش اساس گذاشتن و بحث میکنن و کنفرانس که در تاریخ 18 مارچ برگزار شد این کنفرانس بس بر روی محور صلح در افغانستان نامگذاری شد و صلح افغانستان بحث گرفتن که در اوجه نمایندای از حکومت افغانستان، شورای مصالحه، سیاسیون افغانستان، گروه طالبان و 2 کشوری که میزبان جلسات صلح افغانستان هستند، یکی قطر و یکی هم کشور ترکیه که در آینده میزبان می باشه، اینا هم در اینجا دعوت شده. یعنی 6 کشور خارجی بود جمع جانبی که مربوط به افغانستان میشند، گروه طالبان و جانب جمهوریت که 6 تن از سیاسیون بودن، شورای مصالحه و تقریبا کل شورای عالی مصالحه بود، گرچه به 2 گروپ آمده بودن. خب همگیش مربوط شورای عالی مصالحه با ریاست جناب دکتر صاحب عبدالله بود. گروپی که از کابل رفتن تنها یک مدیار صاحب جداتر رفتن، دیگه همه گروپ در زیر یک ریاست بودن و یک گروپ بودن که آقای کرزی صاحب، جناب خلیلی صاحب، جناب مارشال صاحب دوستم، رئیس صاحب ولسی جرگه و دکتر صاحب عبدالله با هیئت شورای عالی مصالحه و هیئت مذاکره کننده صلح که استانکزی صاحب
در اونجا تشریف داشتند همراه سرابی صاحب که یگانه خانم بودند که در این کنفرانس شرکت کرده بودند و ما بسیار تلاش کردیم سناتور صاحبا که هیئت واحد باشه، نظر واحد داشته باشه، گپ واحد بزنه و همین گپ با وجود ازی که هر کدام جدا جدا صحبت داشتن، اما قبل از این کنفرانس شروع شود همگی یک جای ششتیم با اشراف دکتر صاحب عبدالله و جناب کرزی صاحب که توحید کردن که نظریات همگی مشابه باشه. در سالون کنفرانس یک جا وارد شدیم و بحثای دیگه هم که جدا شد که حالا پسان و خدمتتون میدونیم با طالبا یک جا بودیم اما غیر از جناب اکمدیار صاحب که باز اونا هم در آخر در یک چیز موافقه کردن و همگی یک جا بودیم که با طالبا به صورت جداگانه غیر از کنفرانس رسمی هم دیده شد که هم در دید واحد داشت و او را انجام داده. گفتم براتون که امو کنفرانس منطقه‌ای بود. ما دو مسئله در اینجا مورد بحث بود، یعنی میخواستن از اینجا چی بگیرن، نفع بگیرن. یکی بود که همیشه ما بحث کرده بودیم که کشورهای منطقه امور رقم که در جنگ افغانستان و در بی‌ثباتی افغانستان متاسفانه نقش دارن، اینا باید نقش داده شوند در آوردن صلح افغانستان. به این خاطر کشاندن کشورهای منطقه در متن کار یکی از موارد اصلی و اساسی کنفرانس مسکو بود که این عمل انجام شد. بحث دومی که در اونجا از دید بین المللی و در دید بیرونی مورد بحث است او این بود که کنفرانس آینده که در مورد صلح افغانستان صورت میگیره باید ملل متحد مدیریت از این به عهده داشته باشه و کنفرانس ترکیه تحت مدیریت و تحت اشراف و ریاست سازمان ملل متحد انجام می شود تا که اعتماد بیشتر کشورهای منطقه و جهان نسبت به پروسه صلح افغانستان و از همه مهمتر نسبت به منافع آیندهشون در منطقه و در افغانستان باید مطمع نظر بوده باشه. اما همیشه مردم افغانستان و از جمله هر دو اتاق شورای ملی بحثشون همی بود که ما هم که کشورهای منطقه باید داخل شوند، شامل پروسه صلح شوند، مذاکرات و بحثایی که صورت میگیره اینا هم باشند تا که دور ماندن از اینا موجب به بی‌اعتمادی‌هایی که در گذشته شده بود نشود. به این اساس امریکایی‌ها متاسفانه این اصل کمتر مد نظر میگرفتن که کنفرانس مسکو اولین قدمی بود که در این راستا برداشته شد و نه تنها هیئت امریکایی‌ها برای ریاست آقای خلیلزاد به اینجا شرکت کردند که از روسا برای برنامه آینده هم همکاری خواستند. این یک گام مثبت بود. سناتور صاحب محترم، مسئله دیگه ای که در کنفرانس ما حضور به دست آمد که 6 کشور، 4 کشور اصلی و 2 کشور دیگه ای که هم در اونجا باعث ناظر یا سامع شرکت کرده بودند که قطر و ترکیه بود، اینا قطعنامه‌ای که در آخر کنفرانس صادر شد و او قبلا توضیح شد و ما امور خواندیم، این یک قطعنامه همه‌جانبه بود. این قطعنامه بود که تا جای خواست مردم افغانستان در رابطه با نظام سیاسی و آینده افغانستان انعکاس داده بود و او در قطعنامه وضاحت ذکر شده بود که افغانستان کشورهای منطقه و از جمله تروکای دیگه اینا طرفدار و خواستار آمدن و یا احیای نظام امارتی دیروز طالبان در افغانستان نیستند و باید قضیه افغانستان از راه جنگ نه بلکه از راه سیاسی حل شود. این مسئله بسیار مهم بود در این کنفرانس که شامل قطعنامه شد. سناتور صاحب محترم، در این کنفرانس که مدیریتش فدراتیو روسیه به عهده داشت آقای کامیلوف ریاست مجلس داشت، البته تشریفاتش به سخنرانی وزیر خارجه فدراتیو روسیه شروع شد. دیدگاه خودم ارائه کردن که قضیه افغانستان راه حل نظامی نداره، باید از لحاظ سیاسی حل شود و یک راه حل معقوله که این بتانه هم در داخل افغانستان از جانبداری اکثریت یا اجماع ملی افغانستان برخوردار باشه و هم کشورهای منطقه و بیرونه. 2 کشور در یک نظر خاص داشتن که روسیه و دومیش هم
چین. اونا ترکیزشان در بیانیه و صحبتشان همی بود که هیچ کشور خارجی حق نداره که طرح و برنامه خود سر مردم افغانستان سر افغانها تحمیل بکنه. یا اشارهشان به طرح ایالات متحده امریکا بود و در اوج ضمن از که از پروسه سیاسی افغانستان و حل مسالمت آمیز قضیه افغانستان پشتیبانی میکردن. این مسئله هم به وضاحت داشتن در صحبت‌های خود و در بیانیه خود آورده بودند و سر ازی ترکیز میکردن. معلوم بود که هنوز رقابت‌های منطقوی وجود داره سر منافع. بحث دیگه ای بود که چینویا مدرسه ساختن و او در بیانیه ما هم بود و این بود که افغانستان میدان رقابت‌های خود قرار نتن، هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی. بیان افغانستان محلی برای یک دیگر فهمی ملی، یک دیگر فهمی منطقوی و محلی برای همکاری های ملی و منطقوی و بین المللی قرار بتن و هر کس منافع خود در چوکات منافع مشروع خود در چوکات روابط دو جانبه و چند جانبه به دست بیاره و از فضای تفاهم باید این به وجود بیاره. این مسئله مهم دیگه بود که در اوجه مورد بحث قرار گرفت. امریکایی‌ها ضمن از این که ترکیز به حل سیاسی قضیه افغانستان داشتن و میگفتن جنگ راه حل نیست و اما اطراف باید از لحاظ سیاسی تعهد بتن که قصه را حل بکنن. بحث دیگه که داشتن و او مدرسه ساختن و تقریبا نهایی شد که ما گمای آینده را به او اساس میمونه. این بود که گفتن ملل متحد دیگر ریاست کنفرانس های آینده صلح افغانستان با عهده داره و کنفرانس استانبول گزینه کنفرانس یا جلسات دوحه نیست و برعکس ممد از اونها است و میتونه این را یک جا بکنه و کمک بکنه تا اینکه به یک نتیجه زودرس دست پیدا بکنن. این بحث امریکایی ها بود در جلسه مسکو. پاکستانی هم بحثشون همی بود که جنگ راه حل نیست، باید مذاکره شود. بحث دیگه شی بود که بعد از افغانستان ما متضرر هستیم به زعم خودشان که صادق خان است و ما میشناسیم سفیرشان در افغانستان بود. اون نماینده خاص حکومت پاکستان در امور افغانستان یا در امور صلح است. بحثشون همی بود. جداگانه هم که همراه ما میدیدن میگفتن که ما برادر به اعتقاد رسیدیم که باید راه حل پیدا شود، در حالی که ما شما اصل قصه را میفهمیم که پیچیدگی قصه افغانستان چیست. به این اساس و دیدگاه پاکستانی ها همی بود. آیت طرف افغانستان ما بیانیه اساسی و اصلی را دکتر صاحب عبدالله داد که اولین سخنران بعد از خارجی ها بودن، صحبت داشتن، صحبت همه جانبه داشتن، صحبت ملی داشتن و بحثشون همی بود که 42 سال جنگ در افغانستان بسیار خراب کرده از جهات مختلف و هیچ کسی از لحاظ نظامی و زور و تفنگ نمیتونه در افغانستان حکومت بکنه و این تجربه را ما داریم. بیاین از راه مذاکره قصه افغانستان یک طرفه بکنه و کوشش کردن که بسیار یک برخورد ملی و همه شمول داشته باشند و هیئت طالبان و همه ما را اشتراک کنندگان با یک دید و با یک چشم دیدن و اجاب هم میکرد چون رئیس شورای عالی مصالحه هست که همچنان برخورد داشته باشه. بعد از او جناب کرزی صاحب ببخشید مولا عبدالغنی برادر صحبت کرد که به نمایندگی از طالبان بیانیه نشته شدگی بهش بود. اونا صحبت‌های خود داشتن. بیشتر حال ما در سر دیدگاه طالبان آخر میخوایم که یک مکسی داشته باشیم که شما در جریان باشید. بعد آقای کرزی صحبت کرد، رئیس جمهور پیشین ما شما. بعد همونطور حکمتیار صاحب صحبت کرد. حکمتیار صاحب در رابطه با این که امریکا تعهداتی که داده تعهدات خود باید عمل بکنه و خاطر از این که زمینه صلح به وجود بیاید سر از این تاکید داشتن، ترکیز داشتن. بعد از اونا خلیلی صاحب صحبت کرد. خلیلی صاحب هم سر اشتراک همه اقشار و اقوام افغانستان، جناح‌های سیاسی افغانستان در پروسه صلح آینده افغانستان
تاکید داشتن و جناب رحمونی صاحب صحبت کردن، رئیس اولوسی جرگه. اینا هم برای حفظ نظام و حقوق رعایت حقوق بشر و جمله حقوق زنان به این مورد، دیگه موارد خاص عمومی می بود که بحث می شد. این چیز امی می بود، یعنی نوعی که بیانی از اونا بود، سر از این ترکیز داشتن. بعد از او ما صحبت داشتیم به نمایندگی از خود ما و سلام و پیام شما و مجلس مشران جرگه هم باشون داشتیم. چند مورد مهم را که دوش ما مدرسه ساختیم که امیر صلح و پروسه که صورت میگیره باید شفاف باشه و تضمین کننده های بین المللی و منطقوی داشته باشه. هزینه که در دوران چیز صورت میگیره یا باید کاملا روشن باشه که میپردازه. مسئله رها کردن افغانستان به وسیله جامعه بین المللی و عواقب از این که در دهه 90 دیدیم، برشون بسیار به وضاحت و به صراحت گفتیم که اگر افغانستان مثل گذشته رها شود عواقب بد داره از جهات مختلف، هم از لحاظ تقویت تروریسم و بی‌ثباتی های امنیتی در منطقه و جهان، هم از لحاظ مواد مخدر و مسائل دیگه که ما شما تجربهش داریم. باید جهان بسیار دقیق و عمیق در قضیه افغانستان چی داشته باشند. مسئله حفظ نهادها را که از پارلمان شروع تا نهادهای امنیتی، تحصیلی، تعلیمی که به اعتبار دستاوردهای دو دهه اخیر است، به شمول آزادی بیان، حقوق بشر و حقوق زنان، این موارد دیگه بود که دیگه تاکید کردیم با نمایندگی از شما. در مورد قوت‌های خارجی که بسیار تاکید میکردن که اینا بروند، گفتیم که هیچ کس هیچ وقت ما جانبدار حضور قوت‌های خارجی در افغانستان نبودیم و نیستیم. مردم افغانستان به خاطر اشغال همیشه قربانی دادن، مبارزه کردن، رسم میدن، اما بهانه هایی که اشغال دوامدار میسازه باید این بهانه ورداشته شود. همون زمینایی که برای حضور قوت‌های خارجی در افغانستان وجود داره. این مسئله را اوجا خوب به وضاحت نگفتیم که چی است، ولی ما در او بیانیه داریم. مسئله دیگره که گفتیم امیجا متوجه شوند که هر روز مردم ما قربانی میته، نهادهای امنیتی، مردم، طرف طالبا، همگی اینمی ضرری است که به این روز با آینده مردم افغانستان میرسه. و در اینجا به درجه اول طالبا و پس از او حکومت مسئولیت داره که به ختم از جنگ بیشتر از همه کمر بسته بکنن و این مسئولیت دنیوی و اخروی هم داره که قتل یک انسان، خون یک انسان وقتی که ریخته می شود که این جواب دادن از این پیش خدا و پیش آخرت کار ساده نیست. این رو در موجه ما مسئله چی داشتیم. مسئله مهم دیگه ای که در موجه مدرسه ساختیم، مسئله ادغام و خلاسازی گروپ های مسلح و از جمله طالبا بود که مسئله بسیار مسئله مهم بود که در طرحها متاسفانه وضاحت و صراحت خود نداره. با این اساس این مسئله را مطرح ساختیم که باید در پروسه آینده سر از این ترکیز روشن و واضح صورت بگیره. در غیر از او کسی به این پروسه اعتماد نمیکنه. میگه این مسائلی بود که ما در اوج مدرسه ساختیم. بعد از ما باز استانگزای صاحب صحبت کرد، اونا تقاضا کردن که یک آتش بس از اول ماه مبارک رمضان باید صورت بگیره بین اطراف. بعد شیخ عبدالحکیم صحبت کرد به نمایندگی از طالبا، اونا هم بزاد آرام صحبت کردن. بعد آخر آقای استانگزای به نام عباس استانگزای که رئیس دفتر طالبا بودن در دوحه، او صحبت کردن، زیاد احساساتی صحبت کردن. از امریکا که گرفتن تا به دوران آقای کرزی، تا به جریان‌های سیاسی، تا به کسایی که همیشه صلح و آشتی را گپ می‌زدن و پیشنهاد آتش بس کردن، همگی را با احساسات بسیار صحبت‌های تند خود که برادر وقت صلح دیگه بسیار دیر شده، تأخیر شده، شما از 2001 چیز نخواستین، صلح قبول نکردین، امریکایی‌ها با کبر و غرور آمدن و افغانستان را اشغال کردن، پایمال کردن. دیگه ما 2011 دفتر باز کردیم، کسی نگذاشت ما را که از طریق سیاسی پیش برویم. بعد از اون رقم عملا تا به آخر موارد به گذشته ها رفتن که ضرورت نبود.
چون روز مطرح شد آقای سانگزای مطرح کرد که مواردی که به گذشته ارتباط داره اینو مطرح نکنیم، ما میخوایم که آینده افغانستان رو بسازیم و یک گپ معقول هم بود. اما با دوباره یک مروری از گذشته افغانستان و توجیه جنگ و توجیه عملکرد خود داشتندش. بعد بالازو ما انتظار داشتیم که امریکایی‌ها حتما عکس العمل نشان میداد، چون بیشتر عملاتشون سر از اونا بود، سر حکومتایی که تا به حال بودن اینا را جز اشغال گفتن. ما کشتگی بودیم دیگه، هم اگه جز اشغال هستند اینا و باید پشت سر امریکایی ها اینا بروند و سر مردم میخ کوبیده شد و مواردی که در گذشته وجود داشته یا نداشته و همین موارد آوردن دیشه و دیدم که عکس العمل برابر از اینا نشان داده نشد. بعد نوبت دوم گرفتیم، اما دکتر صاحب عبدالله زیاد از ما خواست آقای کرزی که بسیار با آرامش صحبت کنیم. با آرامش صحبت کردیم و گفتیم که برادر آمدیم جمع شدیم که اینجا ما شما سر آینده افغانستان گپ بزنیم، صلح بکنیم. صلح قربانی میخواه، صلحمندی میخواه، گذشت میخواه، در غیر از او انعطاف میخواه. اگر این موارد ما شما نداشته باشیم خب مسئله آمدن و ششتن و بحث کردن گپا بیهوده است. با این اساس شما خوب از گفت و همین یک دستاورد است. با جای از اینکه با تفنگ و با توپ و با مرمی بزنین، این آمده با احساسات صحبت میکنه. امیدوار هستم که فردا هم تبدیل به نرمش شود. خب باز آمدم سر از اینکه اشغال چه رقم است، اشغال که آمده که دموجه گفتم که عامل اشغال باید روشن شد. عامل اشغال خب همین عمل کردهایی است که شما انجام دادین. با این اساس بعد تالا را ترک کردن، رفتن به بهانه نماز. خلاصه و گپایی که ما میخواستیم برشون بگیم ناتمام بود، اما جوابشان تا می حد داده شد و رفت. خلاصه سناتور صاحب محترم در اینجا که من نقاط آخر خدمتتان عرض بکنم. در جلسه مسکو مقدمات نشست جلسه آینده گرفته شد که او در استانبول ترکیه گرفته میشه. کشورهای منطقه از جمله روسیه اینا تعهد به این کردن که پروسه را حمایت میکنن. این دستاورد دومشون بود. و سوم هم مدیریت ملل متحد در پروسه آینده صلح افغانستان که گفته میشه که کنفرانس مهمتر است. امیدوار هستم که با نظر داشت صحبت‌هایی که شما داشتین بتانیم اینجا یک دستاورد داشته باشیم. بس آخره که در اوجه برداشت ما بود که امریکایی‌ها میخوان که از افغانستان یک خروج آبرومند داشته باشن و به دلیل تلاش میکنن تا ای که موافقتنامه را که با طالبان انجام دادن در دوحه این موافقتنامه را تطبیق بکنن و این را میخوان که به وسیله ملل متحد تطبیق بکنن و یک چیزی را جور بکنن. در حالی که ما طرفدار از هستیم که امریکایی‌ها و ناتو که در افغانستان آمدن و 18 سال با طالبان و با افراد دیگه به نام تروریست جنگیدن، اینا باید خروج مسئولانه داشته باشن. خروج داشته باشن که به اصطلاح کرزی صاحب که میگه خشت خام در او نمانند و نگذرن. به این اساس این عواقب بسیار سختی را برای مردم افغانستان آینده داره که باید بسیار عمیق و دقیق سر از این مسئله بحث شود و دیدگاه های تمام اطراف مد نظر گرفته شود و این دستاوردهای 20 سال گذشته مد نظر گرفته شود. خطرات و تهدیداتی که در آینده متصور است یا جدی مد نظر گرفته شود و از همه مهمتر ضمانت شود که چگونه ما این پروسه صلح به آخر میرسانیم، که ضمانت میکنن و هزینه شکل میپردازه و این چگونه پیش برده میشه. بحث دیگه ای که در اوج صورت گرفت و او با همکاری کرزی صاحب و حکمتیار صاحب شد و این بود که در روز دوم زمینه نشست‌های جداگانه با طالبان مساعد شد که نشست‌های جداگانه هم هیئت به صورت کلی با طالبان ششتن که به نمایندگی از ما دکتر صاحب عبدالله صحبت کرد دوباره و حکمتیار صاحب صحبت کرد، جداگانه صحبت کردن و یعنی در هیئت ششتیم. غیر از حکمتیار صاحب تمام هیئت ما بود که دکتر صاحب عبدالله صحبت کرد. با صحبت اما جانبه داشت. با از طالبان خواست که یک گپ رسمی بود که در کنفرانس خارجی بودن. یکی هم ما شما بین خود آمدیم، همه مردم افغانستان هستیم و متضرر جنگ هستیم و همگی حامل پیام مردم افغانستان هستیم. بین برادر بشینیم، مواردی که وجود داره گپ بزنیم و یک راه حل پیدا بکنیم.
طالبان اوجه خلاصه گپشون میگه بحثشون این بود که برادر شما خودتان از نظام از همه حکومتی که وجود داره از همه 100 تا آزردگی دارید. اوجه میگه که برادر اینجا فساد وجود داره، اینجا جل وجود داره، اینجا تقلب وجود داره، اینجا ظلم وجود داره، اینجا تعصب و تبعیض وجود داره، اینا وجود داره و از همون نظام عالمه به شکل دیگه میخواد دفاع بکنه. بعد ما برش گفتیم که برادر ما دفاع نظام از حکومت نداریم، ما آمدیم که راه حل باید پیدا بکنیم و جنگ برای به نفع ما شما نیست و این جنگ افغانستان از جهات مختلف خراب کرده و بیشتر خراب میکنه. باید به این اساس یک راه حل برای ازی پیدا بکنه. باز بحثشون همی بود که ما یک طرح 3 ماهه را کاهش خشونت 3 ماهه را به امریکایی دادیم، این با شما شریک نساختین که ما در اون طرح ما گفتیم که ما به 34 مرکز 34 ولایت حمله نمیکنیم، به ولسوالی‌های افغانستان حمله نمیکنیم، اینا را نمیگیریم، ولی در دوران مدت 3 ماه باید یک راه حل پیدا شود و راه حل پیدا شود و موافقتنامه تطبیق شود. برداشت ما از صحبت‌های طالبان که 3 نفر صحبت داشتن اما اینا عرصهشون یک گپ داشتن با تعبیرهای مختلف و متفاوت. بحثشون همی بود که موافقتنامه دوحه باید تطبیق شود. ما با امریکایی‌ها صحبت کردیم، کنار آمدیم، اینمی تطبیق شود و حکومت میسازیم، همگی در اشتراک بکنه و خارجی از افغانستان برای اینمی رو به 3 زبان متفاوت گفتن و در آخر هم که بحثای جداگانه که داشتیم میگفت که امریکایی‌ها خسته شدن، مانده شدن، استانونه شدید و وزی دینا پاتی کشیم. در گپشون این بود که شما اینه میترسوندن که شما متوجه باشین که برادر یا میروند و افغانستان به پیش ما میمونه. بعد نشستای جداگانه که صورت گرفت در اوج هم خواست مردم افغانستان برشان گفته شد. کرزی صاحب هم که دیده بود همراهشان صحبت کرده بود، حکمتیار صاحب که صحبت کرده بود خود گپ از او رو نفهمیدیم، اونا هم گپ زده بودن، ما هم همراهشان که صحبت کردیم همین موارد به وضاحت و به صراحت همراهش برشان مدرسه ساختیم. امیدوار هستم که کنفرانس ترکیه با نظر داشت واقعیت‌های افغانستان، خواست مردم افغانستان و وضعیتی که ما شما در او به سر میبریم بتونه یک راه حل معقوله، یک فرمولی که همه اطراف سر از او توافق بکنن و تفاهم بکنن، با یک فرمول دست پیدا بکنن و ما خواهش ما از کل اطراف همیت با عنوان یک کسی که مسئولانه صحبت میکنیم و اوضاع وطن ما را میفهمیم، اوی است که طرحهایی که جنبه عملی نداشته باشه این طرحها پیشکش نشه و چیزی باشه که اطراف بکشانه به طرف تفاهم و به طرف یکدیگر فهمی و به طرف حل موضوع افغانستان. موضوع دوم که کوتاه براتون عرض بکنم او مسئله نامگذاری یکی از پارک ها و جاده ها در مرکز شهر پاریس به نام احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان بود که به پیشنهاد تعدادی از دانشمندان فرانسه از جمله آقای برنارد که یک فیلسوف و نویسنده بسیار معروف اروپا است، اینا و جمعی از دانشمندان پیشنهاد کردند. اوجا خو شارولیا یا شورای شهر رو میگویند از صلاحیت زیاد برخوردار هستند، یا در اوجا او رو بررسی میگیرند، برای میگیرند و شورای شهر یا شهرداری شارولی فرانسه تایید میکنه. بعد با نظر داشت شرایط کرونایی تصمیم میگیرند که در یک مجلس خرد امیره تا یک مراسم این نامگذاری را و این نصب لوحه انجام دادن. به او اساس قرار بوده که 50 نفر دعوت شود، پس اون به دلیل کرونا و مشکلات و محدودیت هایی که وجود داره باز امیره در سطح 10 نفر کردن. 10 نفر کردن که جناب کرزی صاحب، جناب دکتر صاحب عبدالله، سفرای ما شما که سابق در فرانسه بودن، آقای همایون تندر و سفیر فعلی ما که همایون عزیزی است و تعداد از شخصیت‌های دیگه که از اروپا از افغان ها هستند اینا شرکت کردن و از طرف اروپایی هم چند نفر دانشمندایشون و همون رئیس شورای شهر پاریس که یک خانم است، خانم بسیار با صلاحیت و معاونشان اینا شرکت کرده بودند. در یک مجلس بسیار خوب تعداد زیادی از مهاجرین ما شما آمدن حمایت کردند و نصب شد. در این شرایط که افغانستان در یک حالت دیگه قرار داره و نامگذاری جاده از جهات مختلف مورد افتخار و سربلندی و عزت مردم افغانستان بوده و خصوصا دوران جهاد و دوران مقاومت مردم افغانستان
ما ایرا از جهات مختلف در قلب اروپا در مرکز شهر پاریس که یک روز به نام عروس شهرها مسمى بود ایرا یک دستاورد کلان میدانم از سفارت ببخشید از مردم فرانسه، دولت فرانسه و شورای شهر فرانسه و بخصوص از این خانم که در این عرصه تلاش کردن و از دانشمندان فرانسه تشکر میکنم و از جانب افغانستان هم از رئیس جمهور پیشین، رئیس شورای مصالحه، فرزند عمر صاحب شهید و سفرای ما که در شرکت کردن از یکشون که احساس داشتن و ما سلام شما را، پیام شما را به رئیس مجلس سنای ویژه که ملاقات یک جایی با دکتر صاحب عبدالله داشتیم رساندیم و اونا متقابلا سلام و پیام مردم فرانسه را رساندن. قرار به این است که گروه دوستی فرانسه و مجلس سنای افغانستان در ماه اپریل یک چی داشته باشند، یک نشست ویدیو کنفرانس داشته باشند جناب هاشمی صاحب که تدابیری به خیر گرفته شود با همکاری سفارت ما شما در پاریس و سفارت فرانسه در ایجا و امیدوار هستم که روابط برای توسعه کار پارلمانی روابط مردمی بین دو کشور فرانسه و افغانستان آغاز شد. فرانسه که از کشورهای مهم و اثرگذار است در بخش به زراعت افغانستان کمک کرده، آثار باستانی افغانستان کمک کرده، در بخش مالداری و خصوصا ماهی پروری افغانستان کمک کرده و کمک میکنه. به این اساس از اهمیت است و از جمله کشورهایی است که در تصمیم گیری های اتحادیه اروپا بعد از آلمان اینا نقش اثرگذار خود دارند. به این اساس فرانسه از جهات مختلف اهمیت خود برای افغانستان و مردم افغانستان داره. بیشتر از این وقتتون نمیگیرم، موفقیت براتون میخوام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ډیر مننه ورور، خیر بسی. ډیر مننه دواړو هیوادونو د گزارش نه. اول د ټولو سناتو صاحبانو نه بخښنه غواړم، بیا د کمیسیون محترم نه ډیره بخښنه غواړم. محترم رئیس کمیسیون رفاه عامه و معاون صاحب و همکارایشان مهربانی بکنین سر شما یک گزارش بتین که ما سناتور صاحبان عزیز اگر موافق هستین که یک گزارش کمیسیون بتن با کارکرد کمیسیون رایگیری بکنیم، د کمیسیون په کړنو رایگیری وکړو او کنه مادهوار رایگیری وکړو. ملاحظه تن باز بگوین. مهربانی جناب بلوچ صاحب څوک ستاسو ویاند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه جلال محترم رئیس صاحب، هیئت محترم اداری، اعضای محترم مجلس و اعضای محترم دانشجو، همکاران محترم مطبوعات، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم اولوسی جرگه محترم مبنی بر حکم ماده 90 قانون اساسی طرح قانون کار را با یک سلسله تعدیلات به داخل 14 فصل و 165 ماده تصویب و غرض مراحل بعدی به این جرگه ارسال نموده است. سند مذکور در جلسه عمومی مورخ 21/1399 مشران جرگه ارائه گردید و قرار شد تا اصل آن جهت غور و مطالعه مزید به کمیسیون رفاه عامه و کاپی های آن به سایر کمیسیون ها ارسال شود. کمیسیون رفاه عامه ضمن نظرخواهی از سایر کمیسیون های این جرگه در جلسات متعدد خویش با حضور داشته مسئولین ادارات مربوطه پیرامون سند متذکره بحث های مفصل را انجام دادند و برخی تعدیلات لازم در آن آماده است. این که تعدیلات پیشنهادی را غرض تصویب به جلسه امروزی ارائه می نماییم. قابل ذکر است که تنظیم و تحکیم مناسبات کارکنان با اداره، تامین حق مساوی کار و حمایت از حقوق کارکنان، تثبیت حقوق و مکلفیت‌های کارکنان و کارفرمایان در عرصه کار، تامین سیستم مناسبات تامینات اجتماعی جهت بهبود سطح زندگی مادی اجتماعی و فرهنگی کارکنان، تنظیم امور مربوط به استخدام، قرارداد، مزد و رخصتی، ارتقا و انکشاف متداوم سطح مهارت‌ها و ظرفیت کارکنان، فراهمسازی زمینه اشتغال و کاریابی برای اتباع کشور، تطبیق یکسان اسناد تقنینی مرتبط به کار، بهبود سازماندهی کار و تولید،
رشد بازدهی کار، استفاده معقول از نیروی منابع بشری و منابع کار از اهداف مهم و اساسی این طرح می باشد. با احترام، محمد نادر بلوچ، رئیس کمیسیون رفاه عامه. مولوی صاحب، کمیسیون اکثریت دوستا با مو شما ملاحظه خود بگوید که ما اگر ضرورت باید شد که باز مداوات بریم. بنابراین اجازه است. بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه مجدد از همه حاضرین تشکر میکنیم از کمیسیون محترم رفاه عامه که یک تعداد پیشنهادات که از طرف کمیسیون تقدیم برشان فرستاده شده بود در نظر گرفته و یک تعداد دیگه مانده است. جناب رئیس، چند ملاحظه است خدمت شما به عرض میرسانم. یکی در ماده 113 تادیب کارکن، اینجا همو چیز کرده است که هرگاه کارکن مرتکب تخلف گردد اداره مکلف است با در نظر داشت شدت و خفت تخلف، وضع کارکنی ارتکاب تخلف، سابقه کاری و سلوک کاری قرار ذیل تادیب نماید. اینی جایش هم جناب رئیس مشکل داره. همچنان در مایدات ماده 155 چرا در کود جزا ماده 8 فقره 2 هر نوع تعیین جزا و همچنان جرم شمردن کارها را مربوط به کود جزا میداند. یعنی از کل قوانین جمع شد در کود جزا، همو فعل را که جرم میشمارش و همچنان جزا به او تعیین میکنه، چه کم باشد چه زیاد باشد کلش مربوط به کود جزا میشه. از اون لحاظ آوردنش در قوانین متعدد همو ماده کود جزا را از بین میبره. بنان یا باید حذف شوند هر دوی ازی، ایش هم حذف شود اوش هم حذف میشه، این مربوط به کود جزا میشه کلش. یک ملاحظه. ملاحظه دیگر داریم در این ماده ایزادی. ماده ایزادی در صفحه 9 این در آخرش هست. 50 اینجا در کود جزا چیز ماده 8 فقره 2 جناب معاون صاحب. خب اینجا را گفته، اینجا ملاحظات که در اینجا هست در چی هست؟ ماده 113 و ماده 155 این دو ماده شما میگین که حذف شود یا حذف شوند. چرا در تضاد با چیز کود جزا دارند، با فقره 2 ماده 8 کود جزا. دیگه چی میگین صاحب؟ دیگه ملاحظاتون؟ این ملاحظه دیگه ما ماده ایزادی در نظر ما جناب رئیس نوشته شده است که اینا ما پیشنهاد دادیم. کدام ماده؟ ماده ایزادی در آخر صفحه 9 بخی در آخر است. خب خیر ببینن کمیسیون تا جای آوردنش یک کم دقت شود. ایفای وظیفه در شورای ملی و شوراهای ولایتی در دوره کار آنها قابل محاسبه بوده و بخشی از سابقه کار شمرده می شود. مدت متذکره در قدم تقاعدشان قابل محاسبه نمی باشد. از یک طرف خوبی شد، از یک طرف خراب شد. جناب رئیس پیشنهاد من جای تو است. خب ایفای وظیفه در شورای ملی و شوراهای ولایتی و سایر نهادهای انتخابی که شامل همشاروالیان میشه، شامل ولسوالیان میشه، از همش میشه. اینطور شود در دوره کار آنها قابل در دوره کار رسمی آنها. اگر رسمی نمیگیریم فایده ندارد. فایده چیه جناب رئیس؟ مثلا ما در اینجا کار میکنیم، یک 13 سال در معارف کار کرده بودم، بعد از اون که از من برم پس در معارف یا در یک جای دیگه برم، میگه درست است ما دوره کارت حساب میکنه که مجموع کارت 20 سال شد یا 25 سال، ولی رسمی نه. اگر جای دیگه وظیفه میگیری در سابقه کاری حسابش میکنیم. اگر این رسمی شود این مدتی را که مدیجه تیر کردم گویا ما در معارف بودم یا گویا در وزارت داخله بودم یا در یک جای دیگه بودم. اگر این رسمی حسابش نه هیچ فایده نداره. یک و در اینجا دیگهش میگه مدت متذکره در قدم تقاعدشان قابل محاسبه نمی باشد. این چی فایده؟ قدم خود جزء بست است. وقتی که جزء کار رسمی شد خود این حساب باید شود. وقتی که این حساب نشود دیگه هیچ فایده، یک چیز تشریفاتی میشه. پیشنهاد من است که اینو در این گنجانده شود. اینمی کسایی که چه در شورای ولایتی است چه در شورای ملی است، بعد از اینکه وظیفه برایشان پیدا نمیشه پس میره در اون چیز خود کار خود پیش میبره، اگر تقاعد میکنه حساب میشه. این نظریات تشکر از نظریات شما. ایزیار صاحب نظر مختصر دارن، باز کمیسیون اگر موافق بود یک بحث است، اگر مخالف بود باز بحث دیگه. جناب رئیس ما بعد از که مولوی صاحب صحبت کرد موږ یک چیز وجود آمد
همین ماده 155 جناب مولوی صاحب برداشت که ما کرده باشم این است که این ادارات غیر دولتی را گفته است. ادارات غیر دولتی بسیار مؤسسات آمدن عرض اندام کردن که هیچ گونه معیار و ضوابط را برای کارمند خود برای منصوبین خود مد نظر نگرفته قطعا. و به این دلیل ادارات دولتی که تابع و قانون میشه مولوی صاحب یک رقم است. فکر میکنم که بحث ما شما همیشه باشه که وا گفتن مثل ادارات دولتی که و در قدم اول باید توسعه باشه، با اخطار باشه، بعد از او چی باشه، اخطار کتبی باشه، بعد از او مکلفیت به جریمه شد روشن کردن و در آخر یک ایزاد هم من نظر ما که ولسی جرگه کرده. اگر این هم مد نظر باشه رئیس صاحب خوب است. در صورت تکرار تخطی یعنی پول خود میته باز هم تخطی میکنه، در صورت جوازش گرفته شد. اگر این هم شامل ساخته شود رئیس صاحب این برای ازی که یک مقدار مسئولیت بیشتر کارمندان مد نظر گرفته شود خوب است رئیس صاحب. دیگه ما پیشنهادات که کمیسیون محترم کرده یا را تایید میکنم. تاسو جواب ورکړئ مولوي صاحب منصف ته د درې ملاحظو. بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه رئیس صاحب هیئت اداری و سناتور صاحبای بزرگوار، جناب رئیس صاحب در ماده ایزادی که در صفحه 9 است راجع به کارکرد اعضای شورای ملی و شورای ولایتی که واقعا بعد شورای ولسوالی هم نهاد انتخابی هستند و شهرولی اینا بیان ما مخالف نیستیم، صرفا در رابطه با مسئله قدم تقاعدشان یک تعداد اعضای شورای ملی کارمند نیستند، نبودند، سابقه کاری ندارند. اگر فعلا این در اینجا پیشنهاد شد در حدود 8% از پیششان تقاعد گشتانده میشه. این به خاطر از که این مدت زمانی که بر 5 سال یا 4 سال در اینجا هستند و این امتیاز از پیششان گشتانده میشه، دوباره اونا شامل وظیفه و کار نیستند که دوباره این مسائل تقاعد برشان پرداخت شود و یک جنجال بسیار مشکل است. و در ضمن تقاعدی که در پیشتر صورت گرفته قانون تصویب شده راجع به تقاعد چیزی نگفتند. اگر ما بر 1 سال یا کسی که در اینجا هستند در شورای ملی فعلا تقاعد بر 5 سال اگر حذف شود مبلغ بسیار زیاد میشه و شاید بعدم برن در وظایف دیگه بگیرن، اما امتیازی که از وظایف بعدی و آخری میگیرند از تقاعد مستفید میشن و در اینجا ضرر سناتور صاحب و کسایی که در شورای ملی کار میکنن اضافه تر است، اما میاد خدمتشان در سابقه کاریشان که فیصدی تاثیر مثبت در رابطه با تقاعدشان دارد در اینجا گنجانیده شده. مسئله دیگه در مسائل ماده 155 طوری که جناب ایزدیار صاحب یادآوری کردن در اینجا هم ما نظر خود شامل ساختیم به خاطر اینکه بعض جریمه های دیگه هستن در کد جزا آمدن اما بسیاری نیست. مثلا جریمه ای که ترافیک میکنه، جریمه ای که محیط زیست میکنه، بعض ادارات دیگه میکنن. این به خاطر این مسائل ما آوردیم که لااقل امنا مستثنا نشوند و دست ادارات باز شود و کسایی که متخلف هستند به جریمه شند. تشکر از توجیهش. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس اجازه در ایزادی ماده که شما این ماده ایزادی را که ما اضافه کردیم این یک عکس‌العمل بسیار شدید ملت همراهتان روبرو میشه. میفهمند که هر وقت قانوندان شورا پاس میکنه و همیشه مفادات خود مد نظر میگیره. دو گپ است. اول کسایی که در شورای ملی میه چی ولسی جرگه چی مشران جرگه هیچ سنشان تعیین نشده. در اون صورت اگه شما تقاعد میخواین کسی که اینجا از 65 بالا میشه باید شورا رو ترک کنه ولو که انتخابیان باشه که این ناممکن است. یکی و دومی که امی کسایی که تقاعد مستحق هستن اونا یک مقدار پول خود بر تقاعد میتن، اما این ظلم است که یک مامور 5 سال در یک اداره کار میکنه یک مقدار پولش بر تقاعد میره و شما و مایی که در اینجا شیشتیم و در ولسی جرگه شیشتیم یا در کدام شورای دیگه شیشتیم بدون از اینکه یک افغانی به خزینه تقاعد تسلیم کنیم بگوییم که ما مستحق از این تقاعد هستیم. این گپ ما امرای وزارت عدلیه بحث کردیم، امرای دیگر کسان موجود بودن بحث کردن.
دو گپ در اینجا متضاد میشه با کسایی که مستحق واقعی هستند و کسایی که فوق‌العاده تقاعد مستحق شوند. اول این 5 سال کار شما هیچ تقاعد شما ندادین، یک افغانی هم هیچ کس تقاعد نه. چطور باز باید شما از این کارتان تقاعد بگیرین؟ یکی دومی که سن کارتان هیچ تعیین نیست. تا به 70 سالگی و 80 سالگی هم ما میتونیم اینجا هم در شورای ملی باشیم، حتی در شورای ولایت هم قید ندارن فکر میکنم دیگه. به او خاطر ما مستحق نیستیم. مطمئن باشین که یک عکس العمل شدید ملت شما روبرو میشین که میگن کسایی که در پارلمان شیشته قانون به خاطر نفع شخصی خود جور میکنه، جوابش باز شما بتین کمیسیون نمیته. افضلی صاحب. تشکر جناب رئیس هیئت اداری و سناتور صاحبای محترم. ما هم سرمی هم ملاحظه دارم به دلیلی که وقت محاسبه میشه باید تقاعد هم کسر شود، ماش تقاعد کسر شود و به تقاعد وقت محاسبه شد باز همون ما پیسه بپردازیم یا نپردازیم. با سیستم تقاعد بگونی است، کسی که 40 سال خدمت میکنه کل معاش برش داده میشه، کسی 35 سال کسی وقت محاسبه شد ما از اون امتیاز برخوردار میشیم. ما گپ صوفی صاحب تایید میکنم وقتی ما نپردازیم باز مستحق همون امتیاز نمیشیم، پس این محاسبه نمیشه. ما لازم میبینم که این وقتی که ما بگیم محاسبه شود به همیجه بس کنیم این مدت زمان چیش محاسبه نشود حذف شود. او مربوط میشه به اداره تقاعد. او ماموری که سابقه کاری داره، او ماموری که یعنی در مثل ما که هنوز به تقاعد سوق نشده بودیم آمدیم اینجا مامور شدیم، این مدت کار ما تو محاسبه نشود به تقاعد ما ضرر میکنیم. نه تنها ما که مثل ما خیلی کسای دیگر یا شاید دوباره باز شامل کار شوند. این نظر من است یک کلام که مدت متذکره در قدم تقاعد محاسبه نشود این باید حذف شود. این سیستمش که چگونه از کیا محاسبه شود و از کیا نشود. نظر شاید یک تعدادی هستن حال تقاعد کردن آمدن هم تقاعدی خود میگیرن هم امتیازی رو میگیرن. او رو بس خزینه تقاعد میفهمه کی مامور دولت بوده کی نبوده، از کی پول گرفته شده از کی نگرفته شده، از کی محاسبه میشه و از کی محاسبه نمیشه. او مسائل بعدیش است. به نظر من بند آخرش حذف شود مشکل نداره. هم کسی که مستحق است از امتیازات خود برخوردار میشه، کسی که مستحق نیست از امتیاز برخوردار نمیشه. تشکر. عزمی صاحب. دلوی خدای پنامه جلالتمآب رئیس محترم اداری هیئت د افغانستان د خلکو استازو، زه غواړم پر یو موضوع باندې بحث وکړم دغه ایزادي مادې باندې. ګورئ څوک چې په دې اتاق کې خدمت کوي په د ملي شورا کې یا ولسي جرګه یا مشرانو جرګه، حتی زه په دې اند یم چې همدغه دوره خیر چې سابقه کاری نه درلود دا باید په تقاعد کې محاسبه شي. یا کسی هیچ ماموریت نداشته. وقتی شما وکیل میشین سناتور میشین 15 سال 20 سال 30 سال خدمت میکنین و شما را تو رها کنه، این خود گپ عاقلانه نیست. به هر صورت ما تقاضای میست پیشنهاد میست که هم به تقاعد محاسبه شود و هم به خدمت محاسبه شود و این حق مسلم هر وکیل و سناتور و هر وکیل شورای ولایتی و هر نهاد که انتخابی است مستحق است. تشکر. و عکس العمل ملت هم نیست. ملت وقتی نماینده خود تعیین میکنه این خود نه کدام منفعت شخصی است. من مثال 12 سال 15 سال در شورا خدمت کردم و او محاسبه نشه و در تقاعد ما این چی معنا داره؟ این چی مفهوم داره؟ تشکر. استاد طیب میتونم وقتم دوستی نفر است. جناب رئیس صاحب ستاسو په اجازه په 19 ماده کې زما پیشنهاد دا دی په ازادي فقره کې دلته لیکلي دي که چېرته د تابعیت د تذکرې او د سوانو ترمنځ د عمر تفاوت راشي نو ترجیح چې دا باید وایي سوانو ته شي. زما په نظر باندې دلته یو مشکل دا دی اوس مثلا زه مامور یم د تابعیت تذکره زما په جوب کې پرته ده، سوانې زه جوړوم په سوانو کې چې دی عمر رسومه 40 کاله او په تذکره کې زما عمر دی 10 یا 15 کاله. نو زما پیشنهاد او نظر دا دی
که چیرته موافقه په دغه باندې وشي اعتبار تذکرې ته ورکړی شي چې په تذکره کې څومره عمر وي دغه ته اعتبار ورکړی شي. جلال الله خان جلال الله خان تاسو د یادښتونو وخت یو درې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما پیشنهاد دا صاحب که دی لږ وخت ورکړي اوس پرېګري ونه شي د خپله موږ نن دا متن وکړو ته لکه په طور د مثال دغه اتاتیاوه ماده کې لیکلي دي چې کومې خویندې او کوم زنانه چې ولادت کوي 90 ورځې بیا بیرته ولسي جرګې تعدیل کړي اصول اتیا بیا بیرته د کمیسیون هغه بیرته د اولې دغه تایید کړی د 9 میاشت دغه 90 ورځې لیکن هلته یو بل متن دی که چیرې د ولادت پر مهال ماشوم فوت او یا فوت تولد شوی وي باید 40 ورځې رخصت واخلي. دا مسایل پکې لږ مشکل دي نو زما پیشنهاد دا دی که لږ وخت یو ځل بیا وخت ورکړي او لږ عبور پرې وشي بیا رایګري پرې وشي. ډاکټر صاحب فیصل. تشکر با اجازه شما رئیس صاحب و همکاران عزیزم. من در مورد بحث ماده ایزادی که مولوی صاحب منصف یک پیشنهاد داشتن و پاسخ همکار عزیز ما دکتر صاحب گلالای نور صافی و دیگر دوستا که نظر داشتن نظر ما این است که قانون به ما قبل خود رجعت نمیکنه. قانون وقتی که بعد از اینکه تصویب میشه و توشیح میشه بعد از او باز مورد تطبیق قرار میگیره. بنابراین اگر در صورتی که ما موافقه بکنیم که بحث تقاعد اعضای شورای ملی، اعضای شورای ولایتی و سایر شورا که سناتور صاحبا بهش اشاره کردن اگر ما این را به اصطلاح تایید بکنیم و تصویب بکنیم کار بد نیست. بعد از اینکه به اصطلاح تصویب میشه و توشیح میشه ما حاضر هستیم که باز به خزینه تقاعد هر رقمی که محاسبه میکنن از معاشات ما وضع بکنن. هیچ دیگه مشکل وجود نداره. ولی دوره که به اصطلاح پیش از تصویب قانون ما شما که 5-6 سال به اصطلاح گذرانده میشه یا در شورای ولایتی یا در جای دیگه او قابل محاسبه نیست. اما نظر من است که باید گپ فرمایش مولوی صاحب منصف در نظر گرفته شود. صرف بحثی که جناب دکتر صاحب گلالای نور صافی داشتن در مورد سن سال هم به قید گرفته شود که صرف برای اعضای انتخابی در نهادهای انتخابی موضوع سنشان یعنی به قید گرفته نشود یا مورد بحث نیست. دیگه گپ شما را جواب شما را نفی میکنه جناب دکتر صاحب. دیگه هیچ کدام مشکل باقی نمیمونه. ما آمدیم اجازه بدین رئیس یک موضوع دیگه به ارتباط پیشنهاد جلال صاحب. ما چون خودم یک کارگر صحی هستم موضوعی که یک زن وقتی که ولادت میکنه ولو که طفلش حیات باشه یا ولو که طفلش فوت شوه او ضرورت داره به 40 روز استراحت منزل. اونمو این فکر میکنم که هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ طبی هیچ نوع مانع نداره. خوب است وقتی که خدا خواسته یک خانم طفلش فوت هم میکنه او ضرورت داره از لحاظ صحی از لحاظ طبی که یک 40 روز مورد استراحت قرار بگیره. تشکر. جناب رئیس صاحب با اجازه شما ما قبل از این جناب جلال صاحب تاسو مننه چیز ما به دارالانشا می است که اول جناب جلال صاحب همی قوانین که میاد با کل کمیسیون ها میتیم از کمیسیون ها خواهش میکنیم که این رو به تمام اعضا به بحث بگیرن اختیارشون قرار بدن. ما برداشت ما این است که یا کمیسیون ها اینمی قوانین و دستور کار خود نمیگیرن که اعضا بفهمن که چی آمده در کدام کمیسیون آمده و این رو مطالعه بکنن نظریات خود به کمیسیون اختصاصی مربوطه روان بکنن یا ای که اعضا به کمیسیون ها مداومت ندارن نمیروند و نمیبینن که چی میگذره در اوجه. به این اساس سوال خواهش ما دارالانشا می است که تمام یک کپی قوانین که میاد اینا رو به اختیار کل اعضا قرار بدن چه به صورت انفرادی قرار بدن میشه که مشکل در کمیسیون وجود داشته باشه. فرموده جلال صاحب که آدم متوجه نمیشه. بحث دیگه در این مورد از کمیسیون تشکر میکنم که ماده ایزادی را آوردن که ایفای وظیفه در شورای ملی و شورای ولایتی در دوره کار آنها و خوب است اگر شود شورای ولسوالی مجا علاوه شود خاطر از اینکه هم فردا میاد که نمونه قابل محاسبه بود و بخش از سابقه کاری شمرده میشه. و یک چیزی بود که همیشه ما شما داشتیم. میگم بحث دومش میشه که مسئله تقاعد که رقم دکتر صاحب گفت یک چیز را حکومت میگیره و که پس آن وقتی که از پایمانده شدی دوباره میپردازه. حالا میاد امی اسلام میشه اگر این رقم شما بگیریم مدت متذکره با در نظر داشت شرایط اعضا در قدم تقاعدشون قابل محاسبه می باشه. با نظر شرایطش همیست که اگر کسی مامور دولت باشه و سن 65 بالا نباشه و تقاعد خود بده
کسی که بتا میگیره این خوب بعد ساخته میشه. اگر می تو بکنه مشکل انشالله رفع میشه، یک مشکل باقی نمیمونه. تشکر. مولوی صاحب منصف و بعد از کمیسیون. جناب رئیس صاحب اول در ارتباطی چه جناب زدیار صاحب ما پیشنهاد ما بود که اگر این چیزا را که ما و شما درجه میم کد جزا تعدیل میشه با او تضاد ما و شما کد جزا را خودتان مطالعه کنین. اگر این چیزا را ما و شما اضافه میکنیم اگر به سارانوالی میره و پسش میکنه. ما یک گونه مثالش براتون میگم. یک موضوع از وزارت عدلیه و روان کرده بودن، این موضوع جریمه بود. با سارانوالی گفت تو شما قانون نمیفهمه، بسیار تعدیلشان کرده بود صاحب، این مکتوبش برای ما آمد. یعنی هدف ما این است که اگر این چیزها را ما و شما در اینجا بگنجانیم با کد جزا در تضاد ما با سر ما میخندن که قانونگذارا اصلا قانون مطالعه نمیکنه. این پیشنهاد بود و اختیار به شما. یک موضوع دوم جناب دکتر صاحب، این موضوع تقاعد ما و شما و از کارکنان خدمات ملکی فرق میکنه. ما که این در اینجا آوردیم به این معناست، مثلا من 10 سال در شورای ملی هستم، قبلا در معارف من کار میکردم، حالا که من شورای ملی میخوایم که دوباره در معارف کار بکنم، اما 10 سال من قطعی 10 سال 20 سال یک جای حساب میشه. آخرین معاشی را که من در معارف گرفته بودم که 11000 روپیه بود، از همون حساب میشه، از این شورای ملی حساب نمیشه. متوجه نه اینجا خب تقاعد نداده. متوجه شدی؟ این کار ما و شما در اون حساب میشه. متوجه شدی؟ کار ما وقتی که رسمی حساب شد در همون وظیفه‌ای که من در معارف بودم یا در وزارت داخله بودم در بخش ملکی یا در کدام اداره دیگه، من اینو به گونه مثال براتون گفتم. اونم 11000 افغانی ماشه که من در همونجا داشتم، اگر این کار من 10 سال من در شورای ملی حساب نشود تقاعد ما بسیار کم میشه، شاید 5000 روپیه برای من بده، شاید 4000 روپیه بده. وقتی که این کار من در شورای، شما اجازه بدین دکتر صاحب گپای مرا بشنوید، وقتی که این کار من در شورای ملی حساب شد که 10 سال در معارف بودم، یک 15 سال یا 10 سال در اینجا بودم، 20 سال حساب میکنه برای من. از همون معاش آخریه که 11000 روپیه یا 12000 روپیه از معارف گرفته، این قی شورای ملی کار نداره در معاش ما، چون ما شما هیچ تقاعد ندادیم. وقتی که تقاعد داشته نباشیم از اینجا چی تقاعد پرداخت کنیم ما و شما؟ متوجه شدین؟ یک موضوع اینی مدت متذکره در قدم تقاعدشون این گپ ما و شما رو خراب میکنه، از ادارات ملکی هم بقیه هم کار حساب نمیکنه. تشکر. دو گپ هستن جناب بلوچ صاحب و دکتر صاحب گلای نورصافی، نوبت شما هستن. خود دو گپ هستن. دکتر صاحب گلای نورصافی از یک زاویه به شما تشریح میکنن که شما وقتی که تقاعد نمیتین و تقاعد مستحق نمیشه. مولوی صاحب منصف میگن که نه ما تقاعد از اینجا نمیگیریم، ما سر وقت و زمانش میگیریم. اگر ما بگوییم که ما 13 سال در معارف کار کردیم و سبا بگوییم که 13 سال تقاعد ما 5000 میه، و اگر بگوییم که نه 13 سال ما 13 سال در وزارت داخله بودیم و بگوییم از این 10 سال ما حساب شد بگوییم که 23 سال تقاعد ما کمک بالا میره. امونا ناحیه از وزارت امو وزارت باز مشران جای از شورای ملی نه بر حالتش کمیسیون جواب میتن. اگر کدام راه حل پیدا شد درست است، اگر نه باز مجبور هستیم ما یک تصمیم بگیریم. مهربانی منشی. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی که جلاله صاحب کردن در رابطه با رخصتی که در اصل قانون 90 روز بود، اولوسی جرگه 180 روز کرده بود و کمیسیون رفاه اما ایره 90 روز ساختن. به خاطر از که اگر 180 روز رخصتی باشه ما فکر میکنیم که در سکتور خصوصی شرایط کار بر خانم‌ها بسیار مشکل میشه. از این نقطه نظر و مسئله از که اولوسی جرگه یک بند ریزاب کرده به خاطر از که اگر طفل یا خانم وفات میکنه او را 40 روز گرفته، ما او را 90 روز ساختیم به خاطر از که امو مشکل روحی و روانی امرای خانم است که طفلش فوت میکنه، بنان تصمیم به گرفتیم که باید امو 90 روز مسائل چی شود. مسئله دیگه که راجع به سن 2 سال دفتر سوانح شما یادآوری کردن، اصل مدار اعتبار باید دفتر سوانح باشه، به خاطر از که یک تعداد میان به خاطر کار خود یا تذکره خود سند خود کم میگیرن و قانون هم برشان اجازه میده، اینجا مشکل ایجاد میشه و اکثر کسایی که سندشان بالاست من متأکد هستم که سر از فردا که قانون تصویب شود اما اصلیت دفتر سوانح خود ارزش قائل نمیدن، 2 سال 3 سال میان عمر خود کم میکنن، از این مسائل سوء استفاده میشه. تشکر.
من میخواستم به جواب منصف صاحب بگیم که امی که بگیم در مدت کارشان حساب میشه، درست است. این یک شما مثال گفتین در معرف بودین 10 سال پیش، حال در اینجا هستین باز پس میرین معرف، مثلا ماشتان از معرف پس حساب میشه. اما برای ما که موجود معلومدار ما مشوره کردیم امرای کل، مثلا یک کس 30 سال در معرف بوده، 10,000 معاش داده، از 10,000 معاش خود چی داده؟ تقاعد داده، اما مستحق تقاعد است. و شما میفهمین یک کس 40 سال پوره کار کنه، تقاعد خود از 3 ماه آخر معاش خود مکمل میگیره. اگه این نفر 30 سال در جایی که کار کرده 10 سال آخر خود در شورا میایه با معاش بسیار بلند و اینا که مستحق تقاعد است، چه قسم شما میگین نی پس بر از اول حساب کنه؟ برای ما خب هم قسم فهماندن که از معاشای آخر معاشان حساب میشه. اما تو بود نه؟ کسایی که آمده بودن گفتن که تقاعد از معاش آخر حساب میشه. اینا اگه شما 10 سال پیش هر چقدر معاش داشتین، حال که هر معاشی که دارین با معاش همین معاش فعلا، مثلا شما یک رئیس هستین یا مدیر هستین 20,000 افغانی معاش دارین، اگر مستحق 70%، اگر کمتر از 40 سال کار کرده باشین فیصدی تقاعدتان کمتر است، اگر فیکس 40 سال کار کرده باشین 100% است. یعنی حالی 100% از کدام معاش حساب میشه؟ از معاش شورایتان حساب میشه، شما آخرین کارتان مثلا شورا باشه. چرا؟ نه چرا وقتی که این حساب کنیم باید از این حساب شود؟ خوی ندادین، اما شما میگین که باید حساب شود در تقاعدتان. ما وقتتان در تقاعدتان حساب میکنیم. مثلا شما جمعاً اما قسم که قانون تقاعد میگه که 65 سال عمرش پوره شده باشه یا 40 سال کار کرده باشه، اون نفر میتونه تقاعد. تشکر خیر بس. من نگوری سناتور صاحبانو 12 بجې دي که چیرته اراده لرئ چې خو همو دو ماده که جناب مولوی منصف میگن به این رابطه ما مشوری مایی است که ماده 13 و ماده 55 که متضاد با قانون جزا هستند، باید این رابطه کمیسیون امرای کمیسیون تقنین یک تجدید نظر بکنن که ما ایتو یک قانون تصویب نکنیم که خدای نخواسته از این حالت اما پس قابل تطبیق به جامعه نباشه و ما هم شرمنده. مشوری مایی است اگر شما هم خفه نمیشین، یک شب بیانده ما پس قانون به اجندا میگیریم و دوستا قانون کمیسیون در این رابطه به خاطر ملامت نیست که پیش از رخصتی در این اجندا بود که باید تصویب شود. ملامت همه سناتور صاحبا هستند، باید سناتور صاحبا قانون مطالعه بکنن. عالم به خاطر شما تالار این کار میکنیم که کمیسیون باید هم دوستا را مطالعه کنن. و دوم مولوی صاحب منصف، جناب اعظمی صاحب و محترم مادر ما افضلی صاحب، امرای کمیسیون هم کار شود، یک از کمیسیون هیئتداری ما کمیسیون هم کار شود. امو چیزایی که شما میگین از نظر به قوانین دیگه که در تضاد قوانین دیگه هم نباشه، با یک شنبه آینده که امروز یک شنبه است، یک شنبه آینده در اجندا هستن و بس میاریم با اجندا ان شاء الله تعالی تصویبش میکنیم. مجلس خلاص شد. خداحافظتان. یا مشکل چې کله وبخیت رنیرو اعظمی صاحب خواخه او ترور دوستان وفات شوي یو دعا ورته کوو او بیا مجلس په رسمي شکل سره رخصت اعلانوو. زه بیا د رفاهیه کمیسیون د مشرتابه د ټولو غړو نه مننه کوم او زما وزرو منئ بخښنه غواړم. مهرباني قاري صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا إليه راجعون. تسلیت وایم ورور الله پاک دې په دې وطن ورحمېږي. الله دې ټول زموږ او ستاسو دوستان وبخښي.
سناتور صاحب عزیز د ډېره مننه د حوصلې نه هغه سناتور صاحبانو چې د نصاب پوره کېدلو لپاره تر اوسه ناست وو د زړه د کومې نه مننه کوم احسان به په زموږ په سر سترګو ډېره مننه مجلس خلاص شو